زه د خپلو بچو نه مخکې د خپل پلار نیکه او د قر نیکه د میراث سوچ کوم او که دا زما خوش قسمتي ده او که بد قسمتي ده خدا زه به انشاءالله د خپل پلار نیکه په میراث ځان وجنم دا مې در سره واخلم او اوس دې ته سوچ وکړئ چې آلریډي په پښتونخوا کې چې څونه ماینز دي او څونه منرلز دي هغه د چا قبضه کړي ښکاره ووایې اوس مختلې دی اوس به شپ شپ نه کوو اوس به شلتالو کوو ځکه چې دروازه ډاکه را باندې وایي دا قبضه چا سره ده نو چې قبضه لري هغه سره ده قانون سره راولي صاحبانو دې ته سوچ وکړئ دا مثال د پښتو په ټکو کې درته ووایم چې رضی قبضه را ناغشته د اوس را انتقال هم په زور دي زه خو یې په هغې قبضه خپه او یو ښځې خاوند ته وایي چې نتکۍ وي زه دې په پوزه تنګ یم ته راته وایي چې نتکۍ راغله زه خو یې په هغې شته قبضه نه منم پښتنو تاسو د وزیرستان د 600 کیلومیټر سکویر باغ د فوج قبضه منئ تاسو د باجوړ د ممندو د دې غرونو د نیپرایټ او د کرومایټ قبضه منئ تاسو د سوات د ځنګلو قبضه منئ تاسو د اویل ګیس قبضه منئ انشاءالله زه یم در سره نه منم او کله چا پلار کې ایمان ارادي شو دا زما جنگ د صاحبانو سره دا دی چې صاحبه دا حق زما د بچي دی دا ستا نه دی هغه خپل خلک کینولی دي هغې وایي چې دا خلک د پشړقو لګي خو زه څه خدمت وکړم څنګه یې تا پسې درولي کړم او زه ورته وایم چې نه مې حکومت پکار دی نه مې ممبري پکار ده نه مې بل څه پکار دي لیونی د خپل قام مې پکار دی سل حکومتونه دې راشي او هغه وخت مې ورته لس ویلو لس نه سل جرنې لاندې راشي او دا حق ته د دې قام دی زه پر اعظم ضرورت دی زه پر اعظم ګران ورونو زما جنگ دا دی چې زما په خاوره کم وسایل دي په دې د روزګار نه والا تر د صنعتکارۍ پورې د صنعتکارۍ نه والا تجارت پورې او د تجارت نه والا د علاقې د خوالي پورې دا ټول د دې قام او د دې خاورې دي نن دنیا تاسو ته ښیي پښتنو چې ستا وطن د سرو سپینو نه ډک ښه ده اوسه پورې به موږ چغې والې خلکو به نه منل نن امریکا دلچسپي ښیي او ګران ورونو د افریقې تاریخ هم ویلی دی سټوډنټان یې د هسټري سټوډنټان به پکې دلته د افریقې تعلیم هم ویلی دی افریقې هسټري هم ویلی ده خدای مکه کو تالان شو نو د افریقې حل به وي زما خاوره دې د سرو سپینو نه ډکوي زما په خاوره تیل شته دا د ابودابي ته وګورئ تش تیل دي او څونه پښتانه پکې مزدوري کوي زما په خاوره ګیس شته زما په خاوره نیپرایټ کرومایټ یورینیم دا لیتیم دا اوس دا د پړه چینار دا دونه کیسه بچو وشوه دا دونه جنګونه او دا دونه هر څو لارې بندې دي او نه پرېږدي اوس خبر شو صاحبانو لیتیم پیدا کړی دی نو هلته نه لیتیم یې پکار دی لہذا چې کوم ځای د هغې مواد پکار یي هلته انسان هغې نه خوښوي انسان دپاره خطرې هلته نو اوس پاړه چینار هم دا ډکلیر کېږي ګرانو وروڼو خویندو په نیت یې پوهېږو په اراده یې پوهېږو دا قانونونه دا وړې خبرې دي ماینز اینډ منرلز ایکټ 18th امنډمنټ پاس شوی دی دا د 15 کاله وشو ولې پې عمل نه کېږي زما حق ته په هغې عمل نه کېږي زما د بچي د خولې وړی نه ورکولی کېږي نو صاحبه زه یې درته ښکاره کوم او د خپل قام په ننګ یې درته ښکاره کوم 18th امنډمنټ اور پاکستان
एक दूसरे का बदन और रूह है। अगर 18th अमेंडमेंट को छेड़ोगे, हम पाकिस्तान को छेड़ेंगे। अगर आपको हमारे आजादी के नगमे बुरे लगते हैं, हमें हक दो, हमें हक दो, और अब हक देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी हद पे इस कौम को लगाने वाले वही इदारा जिसमें अगर हाफिज हो ना हो, दाढ़ी वाला हो ना हो, जो कोई भी हो, हमारे लिए उसकी प्लानिंग और मंसूबाबंदी एक ही होती है। और ये उस प्लानिंग और उस मंसूबाबंदी के मेरे ख्याल में आखिरी हुरूफ है कि आईनी भी इख्तियार ले जाए। लिहाजा एक दफा फिर मैं वाजे कर दूं इस्लामिया कॉलेज से अपने इन बच्चों के साथ बैठे हुए कि ये सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी तौर पे जमहूरी है। इधर 100 साल पहले जमहूरियत के नगमे गाए गए हैं। अगर बात पे अमल करते हो कर लो, नहीं तो जिस तरह हमारे बुजुर्ग कहते हैं, खुदाया उस्तर गदे खान दियो को बला जाड़ी आखा बकीगे इंशाल्लाह चोस्ता काम से और जमंग जंगुना बचो मावरे दे बदकिस्मत है ना रियासत थे नो हर्ज है नो दिल तजीद इजाजत न पसम चिदे माशुमानो पर उन इजाजत वागश्त और द इजाजत न पस दी खपल सेटिंगों को न द शपी यो बजा द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रागले दे और दा फ्लेक्सुने पुस कड़ी दी और दा हर सदा जवाब रखी दा यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी आमेला पर जवाब रखी दा दे वाज़ेह ही चिदा यूनिवर्सिटी द माशुमानो दी दस्तासो नदी तासो पदी यूनिवर्सिटियों के द माशुमानो खिदमत तनास्तिये द माशुमानो खिदमत बकवे औ कुसो ग्वाड़ी च पुख्तुन कौम दे द जमहूरियत न लरी की न इंशाअल्लाह जमंग दा नारे और दा नगमे दा स्टूडेंटान ब इंशाअल्लाह मंगुम दगा जंग को च तब अदा कोशिश के च जमा काम दे गैर जमहूरी शी जे पर बुनियाद के नास्ते मो जमहूरी खलक राली गुले और दा से कारखाना न न खैरा पदे कारखाने खलक फखर के मखामख जमंग सूबाई सदर मखामख जमंग जनरल सेक्रेटरी से डेर नास तो ब्या स्तासो लेटेस्ट मेडल स्तासो लखेरा बाज च पदे टोल पुख्तनख्वा सा च पटोल दुनिया के दा तासुर वर्क च द PSF दखल को सोच संग दे और इंशाअल्लाह चागा सोच चालू ही नो काम मंग पसे वलाड़ दे ग्रानो रुनो ग्रानो खुएंदो स्तासो जिम्मेवारी दी उसदा संग जब प्रति बची तखपल वेम प्रति हक दपारा जम आया तासो टोल दे दपारा मासरा तैयार है हर हद तबजू जबदर नमक के में इंशाअल्लाह दासे बनी चे जबदर न रुस्ते मा जबदर नमक के खो इंशाअल्लाह ब्या बदा फैसला कऊ ब्या बदा फैसला कऊ चे दा खपल हक बगटू गनी पाराम बने की दे फैसले दता सो तैयारी है मासरा नो इंशाअल्लाह रवाना म्याश टूल उजे कलो के इदारों के जुमातुनों के कोरुनों के जमा खुएंदे पखपल शक्ल मशरान पखपल शक्ल वकीलान पखपल शक्ल स्टूडेंटान पखपल शक्ल डॉक्टरान पखपल शक्ल मीडिया वाला को कैमरों वाला नास्ती और खुदीम पुख्तानी और ददी बचीम पुख्तानी नो मीडिया वाला पखपल शक्ल कुछ चरता दा पुलिस फोर्स थे और दा जान गणी च पुख्ता नहीं हूँ और बचिए पदे खौर खरपूसी की पुलिस वाला पखपल शक्ल और को गैरत और पुख्तो पकी और पदा इदारा के नास के उजान ता पुख्तुन हुई अब इमरा पासी और ता पुख्तनों दा हक आवाज दी
انشاءالله آگاهی مهم به چلو خپل ځان دې راغونډ کړي کو نه دې ځان نه راغونډوي نو زمونږ چې کوم اعلان دی هغه انشاءالله په خپل ځای دی د مې میاشت پورې زمونږ آګاهي ده د جون نه پس زمونږ د تحریک آغاز دی انشاءالله جون جولای اگست درې میاشتې به موږ په مختلفو شکلونو په ټوله پښتونخوا کې احتجاج کوو کو خبره سمون نه خوري نو انشاءالله ستمبر کو تاسو ټول او دا خلک موږ سره شو نو ستمبر هغه میاشت ته چې موږ به انشاءالله پېښور ته راځو او بیا دا پېښور کې چې کوم دغه بلډینګ چې دا صوبایي اسمبلی ده دا دې له جوړه ده چې دا د پښتون قام وکالت وکړي دا د پښتون قام نمایندګي وکړي او که نه هغه ځای نه د پښتون قام باندې حمله کېږي بیا دغه د دننه خلک چې دي دا زموږ نه دي پکار بیا به راځو بل سرې سرې به انشاءالله دا ګوډاګي کورونو ته لیږو او په ارام به او